بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. او ګرانو زده کوونکو تاسو خپلې زده کړې هم ښه ترسره کړې وي. ګرانو زده کوونکو نن بیا هم زه ذاکره بارکزی ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکې یم او زموږ نننۍ موضوع بیا هم مشق او تمرین ده. د کتاب 34مې پاڼې ته ځو. زموږ لوست کوم یو 14م لوست چې د جفتو او د طاقو پیژندنه وه. ګرانو زده کوونکو تاسو په خپلو تیرو زده کړو کې د جفتو او طاقو پیژندنه ډیره په ښه توګه وکړه او په دې باندې پوه وئ چې کوم یو عددو ته موږ جفت عدد ویلی شو او کوم یو ته طاق عدد. او موږ په تیر مشق او تمرین کې هم د هغې زده کړه او تمرین هم وکړو او تاسو یو څه کورنۍ دنده هم لرله انشاءالله چې تاسو هغه هم تر سره کړي وي. ښه ګرانو زده کوونکو راځئ چې د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو باندې موږ خپل نننۍ زده کړه شروع کړو چې هغه چې دی د ریاضي مضمون د دویم ټولګي کوم یوه زده کړه ده د طاقو او د جفتو پیژندنه. ګرانو زده کوونکو دلته بیا هم موږ د کتاب په 34مه پاڼه کې یو د مشق او تمرین پر موضوع باندې غږیږو سره. ګرانو زده کوونکو دلته موږ ته یې څو پوښتنې راکړي او دې باندې باید چې وکړو موږ کار وکړو او سره ښه پوه شو د دې دواړو عددونو په توپیرونو باندې. ګرانو زده کوونکو دلته په لومړي کې تاسو ته لیکل شوي دي چې له 90 عددونه څخه جفت عددونه په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ښه دلته اوس تاسو د دې عددونو پیژندنه څنګه کوئ؟ ګرانو زده کوونکو تاسو خو انشاءالله د دې عددونو توپیر باندې اوس پوه یاستئ. په دې پوهیږئ چې کوم یو عدد دلته چې دی جفت دی. راځه چې زه هم تاسو سره یو ځای ولیکم چې دې عددونو کې زموږ جفت عدد کوم یو دی. ښه دلته راځئ چې موږ دا سره کار کړو چې وګورو په دې عددو کې چې څو عدده دي 1 2 3 4 5 6 اووه عدده دي. دې کې جفت عددونو غوښتنه یې موږ نه کړې ده چې دې کې جفت عدد کوم یو دی. ښه دلته لیکو 1 سمه ده. ښه په دې کې جفت عدد کوم یو دی؟ راځئ چې اولني عدد ته لاړ شو چې دا چې دی 70 جفت دی که طاق؟ 70 جفت دی. ولې جفت دی؟ ځکه چې سر کې موږ چې لرو د صفر عدد او هر یو عدد چې 0 2 4 8 چې دی 6 0 2 4 6 او 8 عددونه یې په اولنۍ خانه کې هغه عدد چې دی جفت دی. دلته لیکو 70. بل کوم یو عدد دی کې جفت دی؟ دلته موږ لرو 450 جفت دی که طاق؟ آفرین جفت دی. ولې جفت دی؟ ځکه سر کې د 4 عدد دی او 4م عدد چې دی جفت عدد دی. دلته لیکو 450. ښه راځئ چې خپل دریم عدد ته لاړ شو چې دا چې دی جفت که طاق؟ دلته بیا هم موږ چې لرو 6 موږ پوهیږو چې شی سر کې 0 2 4 6 8 راشي هغه عدد جفت دی. دا عدد هم چې دی جفت دی. دلته لیکو 40. ښه اوس راځو دا نور عددونه ګورو چې دې کې نور هم جفت شته که نه. دا لرو 33 جفت دی که طاق؟ آفرین 33 طاق عدد دی. ولې طاق عدد دی؟ ځکه چې یویزه خانه کې 3 دي او 3 کوم یو عدد دی؟ طاق عدد دی. ښه دا دلته نه لیکو ځکه موږ نه صرف د طاقو چې شي د جفتو عددو غوښتنه کړې ده نه د طاقو. ښه اوس راځو خپل بل لشمېرې ته چې دلته لیکل شوي 23 عدد چې شي دی جفت که طاق؟
د 23 عدد طاق دی. ولې؟ ځکه یویزه خانه کې بیا هم 3 دي. دا موږ دلته نه لیکو. ښه، اوس راځو خپل دې عدد ته، وروستي عدد ته چې دا کوم یو عدد دی؟ 14. 14 جفت دی که طاق. ښه، د 14 یویزه خانه کې 6 لرو، نو ځکه دا چې دی؟ جفت عدد دی. دلته لیکو 14. اوس راځو خپل اخرني عدد ته چې دلته چې دی؟ 15 لیکل شوي. 15 اوله خانه چې ده 15 او 15 کوم یو عدد دی؟ آفرین، طاق عدد دی. نو ځکه موږ دا دلته نه لیکو. موږ د دې عددو ترمنځ څو دانې عددونه جفت پیدا کړل؟ 1 2 3 او 4 چې د دې یویزه خانه کې 0، د دې 4، د دې هم 6 او بیا هم د دې هم 6. ښه، راځئ چې اوس لاړ شو خپل دویمې پوښتنې ته. دویمه پوښتنه کې څه لیکلي؟ له 15 شپېته 42 28 25 22 او 18 عددونو څخه طاق عددونه په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس تاسو هم خپلې کتابچې راواخلئ، خپل پنسلونه راواخلئ. راځئ چې د دې عددونو ترمنځ موږ چې پیدا کړو؟ طاق عددونه چې کوم یو طاق دی. ما سره یو ځای وشمېرئ او ما سره یو ځای ووایئ چې کوم یو عدد چې دی؟ طاق دی او کوم یو جفت. ښه، دلته موږ لرو لومړی عدد 15. 15 طاق دی که جفت؟ د دې اوله خانه کې چې دی؟ 15 او د 15 عدد چې دی؟ یو طاق عدد دی. نو دلته موږ چې لیکو؟ 15. ځکه دلته موږ نه د طاق غوښتنه کړې، دا چې یو جفت عدد او دلته موږ طاق عدد لیکو. ښه، اوس راځو دویمې ته، دویم عدد ته چې دلته کوم یو عدد دی؟ 80. 80 سر کې اوله خانه کې 0 لري. دا کوم یو عدد دی؟ جفت. آفرین، جفت عدد دی، ځکه موږ دا دلته د طاقو منځ کې نشو لیکلی. راځئ چې خپل دریم عدد ته لاړ شو چې دلته څو لرو؟ 42. د 42 عدد هم چې دی؟ جفت دی، ځکه اوله خانه کې 2 دي. ښه، راځئ چې خپل وروستی عدد ته لاړ شو چې وروستي عدد کې موږ لرو 28. په د دې اوله خانه کې هم 8 دي. 8 کوم یو عدد دی؟ 8 جفت عدد دی، ځکه موږ دا دلته د طاقو منځ کې نشو لیکلی. ښه، اوس راځئ چې دلته لاړ شو چې دا کوم یو عدد دی؟ دا د 25 عدد دی. بیا هم په اوله خانه کې 15 لري او 15 کوم یو عدد دی؟ یو طاق عدد. آفرین. ښه، دلته بیا موږ لرو 18. 18 بیا هم په اوله خانه کې 8 لري، نو ځکه موږ دا دلته نشو لیکلی. ښه، د دومره عددو ترمنځ څو دانې طاق عددونه موږ پیدا کړل؟ 2 دانې، یو 15 او یو هم 25، ځکه د دې اولې خانې چې شوي؟ طاق عددونه. دا چې شو؟ طاق عدد. طاق عدد. ښه، اوس راځو خپل له درېیمې پوښتنې ته چې دې کې د څه غوښتنه کړې. ټول جفت عددونه چې د 3 او 15 ترمنځ دي ولیکئ. ښه، د 3 او د 15 ترمنځ څو دانې جفت عددونه موږ لرو؟ ښه، د دې عددو پیدا کولو د اسانتیاو دپاره که تاسو همدغسې نشئ کولی چې هغه پیدا کړئ، تاسو کولی شئ چې د 3 نه پاس ټول عدد ولیکئ. لکه که د 1 نه شروع کوئ، د 1 نه عدد ولیکئ، او که پس له 3 نه شروع کوئ، نو دلته ولیکئ 3 4 5 6 7 8
نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس دا هم پنځلس. ښه د دې اعدادو ترمنځ جفت عددونه کوم یو دي؟ دلته درې جفت دي؟ نه. څلور جفت، پنځه جفت نه دي، شپږ، اووه جفت نه دي، اته، نهه جفت نه دي، لس، یولس جفت نه دي، دولس، دیارلس جفت نه دي، څوارلس. څو دانې اعداد موږ دلته لرو جفت؟ څلور، شپږ، اته، لس، دولس او څوارلس. دا هم د دریو نه تر پنځلسو اعدادو کې چې دي جفت عددونه دي. ښه دلته یې اوس په څلورمه کې موږ نه د څه غوښتنه کړې؟ ټول طاق عددونه چې د شپږ او د دوه ویشتو ترمنځ دي ولیکئ. ښه دلته بیا هم همدغسې چې کوو اعداد لیکو. د شپږو نه پاس عددونه لیکو تر دوه ویشتو پورې. شپږ، اووه، اته، نهه، لس، یولس، دولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس، نولس، شل، یوویشت، دوه ویشت. ښه دلته تاسو څه ویلو چې ټول طاق عددونه د شپږو نه تر دوه ویشتو پورې چې هر څومره طاق عددونه دي هغه تاسو ولیکئ. شپږ طاق عدد دی؟ نه. اووه دی؟ هو. اته طاق عدد دی؟ نه. نهه طاق عدد دی. لس نه دی؟ یولس. دولس نه دی؟ دیارلس. او په دې تاسو ښه پوهېږئ چې ولې نه دی؟ ځکه دوی یویزې خانو کې صفر دی، دلته اته دي او دلته لکه څلور دي. دا چې دي طاق عددونه نه دي. کوم چې طاق دي هغې باندې موږ دغسې یو نښه ږدو. دا نه دی، دا دی، دا هم نه دی، دا. ښه دلته څو دانې موږ طاق عددونه لرو؟ آفرین. اووه، نهه، یولس، دیارلس، پنځلس، اوولس، نولس او یوویشت. چې دا ټول څو چې دي طاق عددونه د شپږم عدد نه تر دوه ویشتمه پورې. دلته موږ څو پیدا کړل؟ جفت عددونه او دلته دا هم چې دي طاق عددونه. ښه ګرانو زده کوونکو دا هم چې دی چې د دې ډول باندې دا ډول لیکنه تاسو ته څو مرستې کوي؟ یو د طاقو او د جفته پیژندنه کوئ، بل هم د اعدادو ترتیب لیکنه کې تاسو سره مرسته کوي چې یعنې هر یو عدد چې تاسو ته درکړل شي تاسو د هغې په ادامه باندې کولی شئ چې اعداد ولیکئ. ښه اوس راځو پنځمې او شپږمې پوښتنې ته چې دلته لیکلي چې لاندې جدول په مناسبو عددونو سره ډک کړئ. یعنې دلته تاسو ته د دېرشو نه شروع کړي. د دېرشو نه دوه دېرش، څلور دېرش یعنې چې دي دلته تاسو ته د جفتو اعدادو ښودنه کړې چې تاسو جفت اعداد چې کله ولیکئ د دې 50 پورې تاسو رسیدی شئ. دا خانه دا جدول ستاسو کورنۍ دنده ده او دلته هم تاسو ته کوم عدد درکړي؟ آفرین. دلته تاسو ګورئ چې 1، 3 او 5 دي. یعنې دا جدول تاسو باید چې د طاقو عددونو باندې ډک کړئ او هر یو عدد چې تاسو ته مناسب ښکاري او پوهیږئ چې دا طاق دی تاسو هغه باید چې دلته ولیکئ. انشاءالله چې تاسو د زده کړې نه څه اخیستي او بیا هم د طاقو او د جفتو پیژندنه ډېره ښه په ښه توګه کړي او په دې په توپیر کې تاسو هیڅ ستونزه ونه لرئ. انشاءالله تر راتلونکې زده کړې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لوی الله م سپارم. بریالي اوسئ.